همدارنګه په غزوه خیبر کې یو شپونکی دی د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم خواته راځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې صحابه ورته وایي ستاسو سردار او سید چیرته دی او کومې لارې ته خلک بلي نو صحابه کرام هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راولي کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راځي د رسول الله نه پوښتنه کوي د الله رسوله کومې لارې ته خلک بلي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د الله رب العزت وحدانیت بیانوي هغه ته د اسلام د مقدس دین طریقې ورښیي نو هغه اعرابي او شپونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله که زه دا ستا خبرې ومنم د الله په وحدانیت باندې هم اقرار وکم نو ما لپاره څه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا به موږ په خپل غیږ کینسو او ستا لپاره جنت دی هغه شپونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله زما بدن خو بوی کوي د رنګه زه تور یم څنګه تاسو ما په خپله غیږ کینیسئ او څنګه به ما الله جنت ته بیایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي کله چې ته د اسلام په مقدس دین مشرف شي الله به د بدبویي په خوشبویي باندې الله به د تور رنګ په سپین رنګ باندې بدل کړي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه د شهادت کلمه لولي مسلمانیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله اوس نو زه څه وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې اوس نه د مانځه وخت دی نه د روجې وخت دی دا خپل رمه ایسه خاوند ته وسپاره راشه د مجاهدینو په صف کې ودرېږه او د مشرکینو او د یهودو په مقابل کې مبارزه وکړه جهاد وکړه هغه همداسې کوي الله رب العزت هغه ته شهادت ور په برخه کوي په دې غزوه کې شهید کیږي دا شپونکی کله چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شهیدانو باندې ګرځي کله چې دې شپونکي ته راځي دا نه پیژني چې دا څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تاسو نه پیژنئ زه پیژنم قسم په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په بلا کیف لاس کې دی زه وینم چې ملائکې دې ته غسل ورکوي او دا جنت ته ځي او دا هغه سړی دی چې توسه سر په سجده هم الله ته نه د ایښی خو د الله په وحدانیت باندې اقرار کړی